د خوست ولایت ګمرک ریاست له لوري د یاد ولایت کشفي ارګانونو او د خوړو او درملو د کنټرول امریت سره په ګډه هماهنګي دوه ټونه طبي لوازم او درمل چې لسګونه کارتنه توکي کېدل وسوځول. د ګمرک ریاست مسولینو په وینا دغه توکي غلام خان بندر کې د تیرو څو میاشتو په موده کې نیولي ول. دوی زیاتوله چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو هیواد ته غیر قانوني تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي. ټول ارګانونه په مشترکه باندې په همکاري باندې دغه بې کیفیته شي ته اجازه نه ورکوي او نه ورکړې ده. نو د ټولو درنو تجارانو ورونو څخه دا درخواست مو دی چې داسې بې کیفیته شی تاسې ملک ته مه راواردوي. بل لور د یاد ولایت د امیر روغتیا ریاست مربوط د خوړو او درملو د کنټرول امریت مسولینو په وینا د دغو بې کیفیته او په نیټه تیرو توکو کیفیت او تاریخ منفي ارزول شوی و. د غلام خان لارې خوست ګمرک ته راوارد شوي وو دوی کیفیت منفي ارزول شوی او ځینې په تاریخ تیر وو. نو د خوست ولایت د ګمرک ریاست او د اړوندو ادارو د کشفي ارګانونو سره په ګډه هماهنګۍ باندې دا مواد نیول شوي دي. د تجارانو او هغه ورونه چې د غلام خان لارې او یا نورو بندرونو لارې دلته هیواد ته خوراکي توکي درمل او همدارنګه اړوند مالونه راواردوي د دوی څخه مو دا هیله او تقاضا ده چې هیواد ته با کیفیته او کیفیت لرونکي توکي راوارد کړي. د یادونه ده چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د ګمرک ریاست او سره د کشفي ارګانونو له لوري نه یوازې د غلام خان بندر کې بلکې د هیواد په ټولو بندرونو کې ګڼ شمیر بې کیفیته په نیټه تیر توکي نیولي دي چې د ارزونې وروسته بیرته ګاونډیو هیوادونو ته مسترد شوي دي.